نو موږ به د جهنم بعضې احوال بیان کو د جهنم د اوره د تذکیر دپاره چې دا غفلت ختم شي. قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. اے مسلمانانو اے مؤمنانو دا خپل ځانونه او دا خپل بچي د اور نه بچ کړئ. امام قرطبي رحمه الله لیکلي دی وایي څنګه بچ کړئ؟ وایي بتعلیم الکتاب والسنه، د قرآن کریم او د احادیثو تعلیم ورته ورکړئ چې د جهنم نه بچ شئ. نارن اور دی، دلته اور نکره ویوه. مفسرین ذکر کوي چې د جهنم د اور یو دوه خاصیت دي. یو دا دی وقودها الناس والحجاره، په جهنم کې دوه قسمه شیونه سوځي. یو هغه انسانان دي او دویم ګټې دي. د دنیا د اور په شان نه دی چې په دنیا په اور کې هغه لرګي سوځي وغیره، ولیکن د جهنم په اور کې ګټې سوځي او انسانان.